بسم الله الرحمن الرحیم. نبی مو د سری یم د لسم ټولګي د برقي فزیک لپاره ستاسو په خدمت کې یم. په تېره ویډیو کې موږ د لسم ټولګي برقي فزیک کرشوفس لا کې کرشوفس کرنټ لا وویله. د هغه په ادامه راځو په نننۍ ویډیو کې د لسم ټولګي برقي فزیک کرشوفس لا تر عنوان لاندې نن موږ کرشوفس ولتاج لا وایو. کرشوفس ولتاج لا څه شي ده، د دې استعمال چیرې دی، همدارنګه د دې هغه سټیټمنټس چې شي دي راځو په دې ویډیو کې ټول زده کوو. د لسم ټولګي برقي فزیک شلم لوست کرشوفس لا یا هم کرشوفس ولتاج لا چې دغه لا ته تاسو په زیاتره ځایونو کې ووینئ چې دغه کرشوفس ولتاج لا چې ده دې ته به څه ویل کېږي، دې ته به KVL ویل کېږي. ګورئ دلته دوه شیان دي. یو چې و هغه مو په تېره ویډیو کې وویلي کرشوفس لا وه، یعنې دغه د کرشوفس لا چې ده دا په خپله موږ وایو چې دوه قوانین دي د کرشوفس. څو قوانین دي؟ دوه قوانین دي. یو دانه چې دی هغه ته په خپله د کرشوفس لا ته که چیرې راسو، لومړی قانون چې دی هغه KCL دی. د KCL معنا کرشوفس کرنټ لا. او دویم قانون چې دی چې نن یې موږ وایو هغه ته KVL وایي. د KVL معنا کرشوفس ولتاج لا چې دغه د دې د لومړنیو تورو څخه راخیستل سوي دي. کیدای شي تاسو په ځینو ویډیوګانو کې یا په ځینو کتابونو کې KVL ووینئ. دغه خپله کرشوفس ولتاج لا ده چې د دې دغه مخفف راخیستل سوی دی. کرشوفس ولتاج لا څه شي راته وایي؟ کرشوفس ولتاج لا وایي the algebraic sum of change in potential around a closed loop is zero. د کرشوفس لا دا وایي د الجبریک سم اف چینج وایي په یو لوپ کې یا هم په یو کلوزډ سرکټ کې یا په یو بند سرکټ کې چې عموما سیریز سرکټ هم ورته ویلی سو. په دې سرکټ کې د پوتنشل ډیفرنس چې دی د یوې نقطې څخه بیرته تر هغې نقطې پورې همیشه چې دی هغه څه رقم دی؟ صفر دی. په یو کلوز سرکټ کې ګورئ په دې ځای کې دا کلوزډ ډېر مهم دی. دا کلوزډ لوپ یا هم تړلی سرکټ ډېر مهم دی. ولې که چیرې سرکټ تړلی نه وي بیا د الجبریک سم اف چینج ان پوتنشل چې دی دا زیرو یا هم صفر نسي کېدلی. صحیح دی. خو که چیرې سرکټ کلوزډ وي نو د کرشوفس د ولتاج لا مطابق دا معنا چې د دې الجبریک سم به چې دی هغه به همیشه څه رقم وي؟ زیرو به وي. څنګه؟ راځم په یو مثال کې په دې باندې تاسو ته سم در خلاصومه. مثلا زه یو سرکټ راخلمه. تاسو فرض کړئ چې دا یو سرکټ دی. لومړی دا مو یو ولتاج سو. په دې کې مثلا یو رزسټر چې دی هغه دلته لرو، همدارنګه مثلا یو بل رزسټر دلته لرو، د دې ترڅنګ یو بل رزسټر په دې ځای کې لرو. دا څه رقم سو؟ دا مو یو سرکټ سو. په دې سرکټ کې مثلا دا مو مثبت طرف سو، همدارنګه دا مو منفي طرف سو. په دې ځای کې تاسو وګورئ دلته مثلا موږ څلور نقطې لرو. دغه نقطه چې ده مثلا دې ته د A نقطې نوم ورکومه، همدارنګه دغه نقطه چې ده دې ته د B نوم ورکوو، همدارنګه دا نقطه چې سوه دې ته د C نوم ورکوو، او په دې ځای کې دغه نقطه چې سوه دې نقطې ته د څه نوم ورکوو؟ د D نوم ورکوو. ګورئ دا سرکټ ته که چیرې موږ پاملرنه وکړو دا سرکټ چې دی دا یو کلوزډ سرکټ دی، یو بند سرکټ دی. دغه سرکټ ته سیریز سرکټ هم ورته ویل کېږي. صحیح دی. د کرشوفس ولتاج لا دا راته وایي په یو کلوزډ لوپ کې، او دغه کرشوفس وبښئ دغه مخکې یادونه ونه کړله د کرشوفس ولتاج لا چې ده دې ته لوپ رول هم ورته ویل کېږي. لکه څنګه چې موږ په KCL چې و یا KCL یا هم کرشوفس کرنټ لا چې و موږ ویلې دې ته جنکشن رول هم ورته ویل کېږي. صحیح دی. دې ته جنکشن رول هم ویل کېږي. او همدارنګه دا KVL چې دی دې ته بیا موږ کلوز چې ورته وایو، دې ته بیا موږ کلوز رول هم ورته وایو، یا کلوز رول نه لوپ رول هم دې ته څه رقم کېږي ورته ویل کېږي. دا د څه سو د KVL ته لوپ رول هم ورته ویل کېږي. په دې ځای کې تاسو دغه سرکټ ته راسئ. په دې سرکټ کې موږ داسې وایو چې که چیرې د دغه نقطې څخه موږ د پوتنشل چې شو وګورو، د پوتنشل ډیفرنس د دغه نقطې څخه بیا څنګه وکړو؟ د دغه نقطې څخه یې بیرته تر دې نقطې پورې مثلا یو لوپ راواخلو. مثلا یو که چیرې مثلا موږ داسې وکړو چې د دغه نقطې څخه موږ د پوتنشل ډیفرنس وګورو چې د دې نقطې څخه بیرته تر دې نقطې پورې د پوتنشل توپیر چې دی یا هم د پوتنشل ډیفرنس چې دی دا به څومره وي؟ د کرشوفس لا د قوانینو پر اساس یا د کرشوف د قانون پر اساس کرشوف داسې وایي کله چې تاسو مثلا په یو کلوز سرکټ کې تاسو پوتنشل ډیفرنس په دغه سرکټ په شاوخوا کې ګورئ دا به همیشه صفر وي. د دې څه هدف دا دی که زه د A د نقطې څخه مثلا د پوتنشل ډیفرنس وګورم بیرته تر A نقطې پورې، دلته به دا څه رقم سي؟ د پوتنشل ډیفرنس به په دې ځای کې مساوي سي په صفر سره. د پوتنشل چې شي
د پوتنشل ډیفرنس په دې ځای کې مساوي سي په 0 سره. ولې به دا مساوي سي په 0 سره؟ په دې خاطر چې موږ او تاسو مخکې هم ویلي دي، دغه یو شی موږ او تاسو مخکې هم ویلي دي چې کله موږ همیشه د څه شي څخه چې کله موږ د مثبت څخه منفي طرف ته د څه شي څخه د مثبت څخه و منفي طرف ته کرنټ روان وي، کله چې کرنټ د مثبت څخه و منفي طرف ته روان وي، په دغه وخت کې دغه وی چې ده یا هم ولتاج چې دی دا همیشه سره کم کیږي، کمیږي یا منفي په نظر کې نیول کیږي. د مثبت طرف څخه که چیرې کرنټ و چیش ته روان وي منفي طرف ته روان وي، یا موږ داسې ویلی شو چې د لوړ ولتاج څخه کښته ولتاج ته روان وي، د لوړ ولتاج څخه کښته ولتاج ته روان وي، نو موږ ولتاج همیشه منفي په نظر کې نیسو. په دې خاطر منفي وی په نظر کې نیسو ځکه چې ولتاج دلته سره پوتنشل دلته سره کم کیږي، پوتنشل ډراپیږي، پوتنشل دلته ډراپیږي یا هم هغه کمیږي. خو کله چې بیا مثلا د مثال په توګه سره یو د کرنټ چې دی په یو سرکټ کې مثلا د منفي څخه مثبت طرف ته په نظر کې نیسو، د منفي څخه مثبت نظر ته دلته پوتنشل ډیفرنس چې دی یا هغه د کښته طرف څخه لوړ طرف ته ځي، معنی پوتنشل ګین کیږي، نو دلته دا موږ سره کم نیسو، مثبت یې په نظر کې نیسو. صحیح دی؟ د دغه قانون پر اساس باندې دلته کله چې دغه کرنټ چې دی مثلا د منفي طرف څخه مثبت طرف ته روان وي، نو خو دلته پوتنشل ګین کیږي. دا سره کم سو دلته چې دا پوتنشل چې د لوړ طرف ته چې کله موږ روان یو او دا پوتنشل چې کله ګین کیږي دا مثلا موږ مثبت وی په نظر کې نیسو. خو دا لکه څنګه چې دا کلوز سرکټ دی بیرته لاندې طرف ته راځي، بیرته د مثبت څخه منفي طرف ته راځي، یعنې دغه طرف ته بیرته سره کم کیږي را روان دي، نو دا خو بیا سره کم په نظر کې نیسو، منفي په نظر کې نیسو. نو وخت چې دلته د A نقطې څخه موږ مثلا ولاړو بیرته د A نقطې څخه ولاړو او بیرته د A نقطې ته راغلو، یعنې په پوزیشن کې مو توپیر رانغلی، بیرته هماغه پوزیشن ته راغلو، انیشیل پوزیشن مو بیرته هغه اولنی پوزیشن سو، نو پر دغه اساس باندې موږ داسې ویلی سو چې VA منفي VA چې ده دا به همیشه بیرته مساوي په څو سره؟ په 0 سره. دغه ته د کیرشوف لا ویل کېږي یا هم د کیرشوف قانون ویل کېږي چې په یو تړلي سرکټ کې به د پوتنشل په یو تړلي سرکټ کې دغه ته په یو تړلي سرکټ کې د پوتنشل ډیفرنس یا په یو تړلي لوپ کې د پوتنشل ډیفرنس د دغه سرکټ په شاوخوا کې د بل همیشه سره کم وي، د دې الجبریک سم یا د دې الجبریک مجموعه به همیشه مساوي په څو سره؟ په 0 سره. ولې به مساوي په 0 سره؟ هغه کنسپټ یې ما تاسو ته دلته تشریح کوي. صحیح دی؟ نو دا د دې ریپرزینټ کول داسې هم کېدلی سي چې مثلا موږ غواړو چې دا ریپرزینټ کړو چې په دې لوپ کې مثلا په دغه سرکټ کې مثلا موږ د A نقطې څخه بیرته تر A نقطې پورې مثلا چې شو کړه پوتنشل ډیفرنس مو پیدا کړي، دغه لپاره موږ دا داسې هم ریپرزینټ کولی سو چې A مثلا B C D او بیرته تر چی پورې؟ تر A پورې دا به سره کم سي، د دې هغه پوتنشل ډیفرنس به سره کم سي، دا بیرته موږ ته خپله دغه چې دی دا موږ ته یو کلوز لوپ راته دغه کوي ریپرزینټ کوي چې مثلا د A نقطې څخه بیرته A نقطې ته، نو واضح خبره ده چې د سرکټ یا د سره کم دی کلوز دی یا دغه لوپ چې دی دا سره کم لوپ دی یو کلوز لوپ دی. صحیح دی؟ نو دا و د کیرشوفس کرنټ لا. د کیرشوفس کرنټ لا چې ده لکه څنګه چې ما تاسو ته تېره ورځ وویله چې تېره ورځ ما تاسو ته د یوې خبرې یادونه وکړله په تېره ویډیو کې چې کیرشوفس کرنټ لا چې ده هغه پر یو قانون باندې ولاړه ده، چې هغه قانون چې شو د کیرشوفس کرنټ لا چې و یا KCL چې و هغه پر یو قانون باندې ولاړ و چې هغه ته یې کنزرویشن آف چې شو ورته ویلي، هغه ته موږ کنزرویشن آف چارج ویلي، کنزرویشن آف چې شو ورته ویلي؟ چارج ورته ویلي. دغه رقم KVL چې دی دا هم پر یو چیش باندې پر یو پرنسپل باندې ولاړ دی چې هغه ته پرنسپل آف کنزرویشن آف چې شو ورته ویل کېږي؟ پرنسپل آف کنزرویشن آف انرژي ورته ویل کېږي. چې ورته ویل کېږي؟ کنزرویشن آف انرژي ورته ویل کېږي. یعنې څنګه کنزرویشن آف انرژي ورته ویل کېږي یا د دې څخه مو هدف څه شی دی؟ که چیرې دې خبرې ته راسو تاسو وګورئ په دې سرکټ کې د دې څخه هدف دا دی چې په دې سرکټ کې چې کله موږ د سرکټ په اراوند یا د دې په شاوخوا کې پوتنشل ډیفرنس پیدا کوو، نو په دې ځای څخه مو هدف دا دی چې دلته نه انرژي رامنځته کېږي یا نه هغه پخوانۍ انرژي له منځه ځي. د دې کنسپټ د کنزرویشن آف انرژي کنسپټ هغسې دی چې انرژي نه له منځه ځي او نه چې څه کېږي نوره انرژي رامنځته کېږي. صحیح دی؟ فقط د یو فارم څخه په بل فارم باندې دا چینجېږي. دا و د کیرشوفس کرنټ لا. همیشه یو شی به چې دا زموږ په درس پسې اړه نه لري خو په د ولتاج کې موږ د دې څخه ډېر استفاده کوو، هغه دا که چیرې همیشه پوتنشل چې دی هغه ګین کېدی یا هم مثلا ډېرېدی، نو تاسو به همیشه دا مثبت په نظر کې نیسئ.
خو کله چې بیا پوتنشل ډراپ کېدی یا هم کمېدی نو تاسو به دا همیشه څه رقم په نظر کې نیسئ منفي به په نظر کې نیسئ ګورئ کېدای شي دا موضوع لوړه وي کېدای شي دا موضوع د 10م صنف پر شاګردانو باندې لوړه وي خو بیا هم ما یعنی موږ په پوره ډول سره هڅه کړې ده کوشش مې کړی دی چې زه دغه موضوع تاسو ته واضح کړم دا ستاسو په کتاب کې کیرشوفس ولټاج لا او کیرشوفس کرنټ لا چې ده دا دواړه بېله مثالونو څخه بېله کوم ثبوتونو څخه یا هم بېله کوم سوالونو څخه تاسو ته په کتاب کې په 2 پاراګرافونو کې دواړه قوانین تشریح شوي دي خو د دې لپاره چې تاسو پر دې باندې بیا وروسته سوالونه حل وکولای شئ ستاسو د دې په دغه هدف باندې په مثال کې سر خلاص شي ځکه دغه موضوع ما یو څه تاسو ته غټه کړله دا موضوع مې خو بیا مې هم پوره کوشش کړی دی چې دا په لنډو ټکو کې تاسو ته تشریح کړم ستاسو د 10م ټولګي برقي فزیک کې دغه موضوعات چې دي هغه په واضح ډول سره نه دي لیکل شوي لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه فقط په 2 پاراګرافونو کې تشریح شوي دي په دې هیله چې دا موضوعات تاسو باندې لوړ نه شي خو که چیرې تاسو د لومړنۍ ویډیو څخه الکتریک فزیک تر دغه اوسنۍ ویډیو پورې تعقیب کړی وي نو انشاءالله تاسو په دې موضوعاتو باندې اسانه سر خلاصېدای شي ځکه چې د لومړنۍ ویډیو څخه تر اخري ویډیو پورې ما کرنټ جلا تشریح کړی دي چې کرنټ څه شی دی ولټاج څه شی دی دغسې اوم قانون څه شی دی دغسې ټوله سرکټ څه شی دی سیریز سرکټ څه شی دی پیرالل سرکټ څه شی دی ريزسټر څه شی دی ولټاج څه شی دی دا ټول ما تاسو ته تشریح کړی نو که چیرې تاسو د لومړنۍ ویډیوګانو څخه تر اوسه پورې ټوله تعقیب کړې وي نو انشاءالله په دې ویډیو کې هم تاسو ته هیڅ مشکل نه پیدا کیږي راځم د دغه کیرشوفس د ولټاج لا اړوند ځینې نور موضوعات هم تاسو ته په لنډ او خلاص ډول سره تشریح کوم هغه ځکه چې مخکې مثالونه ما تاسو ته وویل چې د قوانینو زده کول ډېر اسانه دي خو د هغوی تطبیقول مشکله دي د هغوی تطبیقول سخت دي نو په راتلونکي ویډیو کې زه تاسو ته د دې مثالونه حلوم د مثالو دپاره د ځینې شیان باید ستاسو مخکې هم زده وي لومړنی شی چې تاسو ته وایم هغه دا که چیرې مثلا موږ یو چیش ولرو یو ريزسټر ولرو صحیح دی یو ريزسټر ولرو په دې ريزسټر کې کرنټ دغه طرف ته روان دی کرنټ سره کم دی آی یا کرنټ چې دی هغه دې طرف ته روان دی نو څوک موږ څخه پوښتنه کوي وایي اوس دلته ولټاج ډیریږي که کمیږي نو دا خبره باید تاسو په یاد وي همیشه چې کله ولټاج یا پوتنشل ډیفرنس د یو ريزسټر څخه تیریږي نو هلته په مصرف باندې رسیږي وی چې هلته په مصرف ورسیږي نو واضح خبر ده چې سره کم کېږي کمیږي او موږ ویلي وو چې کله پوتنشل ډراپ کېږي نو هغه موږ څنګه په نظر کې نیسو منفي په نظر کې نیسو منفي وي همدارنګه په یو بیټرۍ لرو مثلا فرض کړئ چې تاسو خپله دلته څه شي لرئ یو بیټرۍ لرئ په بیټرۍ کې مو مثلا یو څه شي سو دا مو مثلا مثبت سو او دا مو څه شي سو منفي سو صحیح دی اوس دلته خبره دا ده وایي که چیرې کرنټ د دې طرف څخه دغه طرف ته روان وي کرنټ د دغه طرف څخه څه شي وي د بل طرف ته روان وي د مثبت څخه منفي ته روان وي مخکې مې هم د دې یادونه درته وکړه کله چې کرنټ د مثبت څخه منفي ته روان وي معنا دا چې د لوړ ولټاج څخه کښته ولټاج ته روان وي د لوړ پوتنشل ډیفرنس څخه کښته پوتنشل ډیفرنس ته روان دي نو په دې وخت کې هم موږ ولټاج سره کم په نظر کې نیسو منفي په نظر کې نیسو همدارنګه تاسو یو بله بیټرۍ مثلا په نظر کې ونیسئ د مثال په توګه سره مثلا داسې یو بیټرۍ ده چې هغه سره کم دی دا مو یو طرف سو دا بل طرف سو صحیح دی همدارنګه دا مو مثبت سو د دې تر څنګ دا چې سو منفي سو صحیح دی په دې وخت کې دا کرنټ چې دی د دغه طرف څخه دې طرف ته روان دی د دې طرف څخه دې طرف ته روان دی دا مثلا چې دی آی یا هم کرنټ دی تاسو ګورئ د کښته پوتنشل ډیفرنس څخه لوړ پوتنشل ډیفرنس ته روان دي نو پوتنشل دلته سره کم کېږي ګین کېږي نو دلته بیا دا سره کم په نظر کې نیسو دا مثبت په نظر کې نیسو دا چې څه سوله دغه د کیرشوفس ولټاج لا یا هم د کیرشوف د KVL قانون سو چې په دې قانون کې چې مثلا د هدف څه شی وو یا مثلا په دې کې هغه مهم نقاط څه شي دي د قانون پر څه شي باندې ولاړ دی دا پر کوم قانون باندې دا خپل ولاړ دی هغه ټول مو په دې ویډیو کې تشریح کړه ان شاء الله په راتلونکي ویډیو کې به موږ دغه دوه قوانینو تطبیق هم زده کوو پر ځینو اسانو او پر ځینو مغلقو مثالونو باندې نو د دې درس په خلاصېدلو سره زموږ او ستاسو دې ویډیو هم پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې